د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې تاسو ټول له پوره روغتیا څخه برخمن اوسیږئ. خوږو دوستانو، دا چې د کابل ښار په ځینې ښوونځیو کې مې زده کوونکو ته په دري ژبه باندې سیمینارونه ورکول، نو غواړم چې د هماغه سیمینارونو بعضې برخې تاسو ته په ویډیویي شکل باندې په پښتو ژبه چمتو کړم. که هغه کسان چې د سیمینارونو سره لیوالتیا لري چې د هغوی لپاره مفید واقع شي. په دې هیله چې دغه ویډیوګانې ستاسو په ژوند کې مثبت تاثیر ولري او له دې څخه وکولی شئ په خپل ژوند کې ګټه واخلئ او خپل ژوند د بریالیتوبونو په طرف باندې بوځئ. زموږ د سیمینار نننۍ موضوع چې ده هغه زموږ غوره شتمني ده. انسان علاوه له بعضې شتمنیو څخه مثلا لکه صحت او وخت دوه بېلې نورې شتمنۍ هم لري چې یو فکر دی او بل هم خلک. په هر اندازه چې د فکر څخه په ښه شکل باندې استفاده وکړو په همغه اندازه باندې موږ بریالیتوبونو ته رسیږو. او همدارنګه که د ټولنې له مطرح کسانو سره موږ ښې اړیکې ولرو او هر څومره چې دغه اړیکې پراخه وي او یا د ټولنې هغه مفید او ګټور انسانان موږ د یو ښه انسان په توګه باندې وپېژني، نو په همغه اندازه باندې موږ د بریالیتوبونو په طرف باندې تللی شو. که موږ د افکارو څخه په ښه شکل باندې استفاده وکړو نو کولی شو په ښه شکل باندې خپلو هدفونو ته ورسیږو. ځکه زموږ جسم لویږي پرته له دې څخه چې له موږ څخه اجازه وغواړي، خو زموږ افکار کاملا زموږ په خپل اختیار کې دي. که وغواړو چې خپلو افکارو ته رشد ورکړو نو دا اسانه طریقه ده چې کولی شو، او یعنې دا زموږ او ستاسو په خپل اختیار کې دي. افکار د مقناطیس یا آهنربا په شکل باندې کولی شي چې زموږ په ژوند کې هر هغه څه چې موږ هدف ته د رسیدو لپاره ضرورت ورته لرو راجذب کړي، لکه ثروتونه، امکانات او انسانان یا نور افکار او نظریات زموږ او ستاسو په ژوند کې راجذبوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هدف ته ورسیږو. برایان تریسی وایي چې تاسو خپلو افکارو ته په دریو پړاوونو کې یا په دریو طریقو باندې رشد ورکولی شئ. هغه درې پړاوونه څه شی دي؟ په داسې حال کې چې زموږ جسم د زړښت مرحلې ته رسېدلی شي خو زموږ افکار ځوان پاتې کېدلی شي، نوي پاتې کېدلی شي. نو هغه درې پړاوونه چې زموږ افکارو ته په متوالي شکل باندې رشد ورکوي هغه عبارت دي له مطالعې، سیمینارونه او شاګردي کول. په هر اندازه چې موږ او تاسو مطالعه وکړو په همغه اندازه زموږ افکار رشد کوي. په داسې حال کې چې زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیری کسان مطالعه نه کوي، خو که د جاپان خلکو ته وګورو هغه کتاب چې د 100 نه تر 150 صفحې حجم لري هغوی یې په 2 ورځو کې مطالعه کوي، او د فرانسې خلک همدغه حجم کتاب په 3 ورځو کې مطالعه کوي. خو زموږ او ستاسو په ټولنه کې متاسفانه چې بعضې محصلین شته دي چې حتی د پوهنتون څخه فارغېږي هم یو اضافي کتاب نه لولي. همدغه علت دی چې موږ اکثریت وخت د خپلو حافظو څخه شکایت کوو، ځکه چې زموږ حافظه تمرین نه کوي. هر څومره چې موږ ډیره مطالعه وکړو په همغه اندازه زموږ مغز تمرین کوي او زموږ حافظه قوي کیږي. که موږ په دوامدار شکل باندې مطالعه وکړو نو طبعا زموږ ژوند به په مثبته خوا باندې بدلون ومومي. برایان تریسی وایي چې که تاسو په ورځ کې 1 ساعت مطالعه وکړئ، یوازې 1 ساعت یا هم د یو کتاب مثلا 10 صفحې مطالعه کړئ، نو تاسو کولی شئ چې په هفته کې یو کتاب په مکمل شکل باندې مطالعه کړئ. که په هفته کې یو کتاب ولوستل شي، په میاشت کې به 4 کتابونه موږ مطالعه کړي وي. که په میاشت کې 4 کتابه مطالعه کړو نو موږ به په کال کې تقریبا 50 کتابونه لوستي وي. او که همدغه موضوع ته همدغه مرحلې ته ادامه ورکړو نو په راتلونکو 10 کالو کې به موږ تقریبا 1500 کتابونه لوستلي وي، چې 1500 کتابونه یعنې یوه لویه کتابخانه. همدارنګه که موږ 50 کتابونه ولولو، د برایان تریسی په نظر باندې هغه وایي چې 50 کتابونه مساوي دي په یوه PhD باندې، یعنې تا یوه دکتورا واخیستله. خیر که چېرته وي چې تا ته مثلا یو کس سند در نه کړل او په هغې باندې ټاپه درته ونه لګوله چې فلانکي د فلانکي زوی یا فلانکۍ د فلانکي لور د دغې بخش څخه دکتورا ترلاسه کړله، دا مهمه نه ده. مهمه ده چې د تا افکارو په هغې اندازه باندې رشد کړی دی.
نو که چیرته وي چې دغه موضوع ته ادامه ورکړو، هغه اوناس طبقه چې دوی ته د تحصیل زمینه نوي مسایده، یا مثلا ډیری نجونې دي چې د 12 څخه وروسته د پوهنتون زمینه نوي ورته مسایده، یا دوی ته اجازه نه ورکول کیږي او دوی ډیره لیوالتیا لري ترڅو یو ښه درآمد ولري، همدغه فورمول له تاسو سره مرسته کولی شي چې تاسو په خپل کور کې د بهترین درآمد خاوندان شئ. ولې که چیرته وي چې ته یو کتاب ولولې، ستا ذهن د یو لیکوال په اندازه باندې رشد وکړلو. که چیرې وي ته 100 کتابه 200 کتابه ولولې، ستا افکار د 100 لیکوالانو یا 200 لیکوالانو له افکارو څخه ډک شول، یعنی د هغوی ذهني موضوعات، د هغوی معلومات راځي د تاسو په ذهن کې ثبتېږي. که چیرته وي چې مثلا موږ خپلو مطالعاتو ته ادامه ورکړو، له 100 کتابو مطالعه کولو یا 200 کتابه مطالعه کولو وروسته کولی شو چې موږ بهترین کتاب په خپله ټولنې ته وړاندې کړو. که چیرې وي چې موږ یو کتاب ټولنې ته وړاندې کړو او په داسې یو حالت کې موقعیت ولرو چې موږ حتی د هغه کتاب د چاپ توان هم ونه لرو، نو نظر د کتاب په اهمیت باندې ممکن یو کس راشي او زموږ او ستاسو په کتاب باندې سرمایه گذاري وکړي او د تحفې یا د ډالۍ په شکل باندې یو مقدار پیسې چې ستاسو د ژوند تامین په باندې وشي، تاسو خپل ژوند په هغې باندې په مخ بوځئ، هغه هم درکوي او ستاسو د چاپ شوي کتاب 100 جلد 200 جلد هم په وړیا شکل باندې تاسو ته ډالۍ کوي. نو په دې وخت کې تاسو نه یوازې خپل ځان ته بلکې خپل ژبې ته، خپلو خلکو ته، خپل هیواد ته یو واقعي خدمت کړئ. حد اقل که د دې دنیا څخه ولاړ شئ، یو ښه اثر به تا پس له مرګه هم خپلې ټولنې ته پرېښی وي. انتوني رابینز یو د هغو فقیرو کسانو څخه و چې یو وخت یې د کریسمس په ورځ باندې په کور کې د خوراک دپاره کوم خاص شی نه لرل، خو نن هغه ځای ته رسېدلی دی چې که وغواړئ د هغې څخه کومه مشوره وغواړئ، نو باید څو میاشتې مخکې په انټرنیټ کې ثبت نام وکړئ او 2000-3000 ډالر باید فیس ورته تحویل کړئ تر څو نوبت یې ورسېږي او هغه یوه مشوره درکړي. همدغه برایان تریسي چې دغه نظریات یې تاسو ته ما وړاندې کړل، یو وخت ډېر فقیر انسان و چې د ژوند ډېرې ناخوالې او سختۍ پې باندې ورغلي دي، خو نن 500 کمپنیو ته هغه فقط په تجارتي برخه کې هغوی ته مشوره ورکوي چې د ټولو څخه خپل معاش او خپل حق یا خپل سهم اخلي، او اوس مهال د 200 میلیونه ډالرو سرمایه پس انداز لري. دوی څه شی کړي دي؟ دوی مطالعه کړې ده او د هغو کارونو سره چې دوی ورسره لیوالتیا او مینه لرله په هغې برخه کې فعالیت کړی دی. نو که غواړئ چې بریالیتوبونو ته ورسیږئ، هغه کار چې د تاسو په خپله خوښ وي او مثبته نتیجه یې ارزوئ، په هغې برخه کې کار وکړئ او مطالعه وکړئ. زه د مطالعې لپاره کوم خاص کتاب نه درته مشخص کوم، ځکه زما نظر او ستاسو نظر شاید فرق ولري، خو تاسو کولی شئ هغه کتابونه مطالعه کړئ چې ډیره لیوالتیا ورسره لرئ. د دې ترڅنګ کولی شئ د بریالیو کسانو ژوندلیکونه مطالعه کړئ. هغوی به درته ووایي چې زه څه شی وم، څه شی شولم، له کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدلم. تاسو کولی شئ د هغې څخه ښه زده کړه وکړئ. همدارنګه تاسو که د ارواپوهنې کتابونه یا روانشناسۍ کتابونه ولولئ، ذهنا او روحا به یو آرامش ترلاسه کړئ. یا مثلا د ادبیاتو، دینی علومو یا په هغه برخه کې چې تاسو ورسره مینه لرئ په هغې برخه کې مطالعه وکړئ. مطالعه کولی شي چې د تاسو ژوند ته واقعا په ډېر کم وخت کې یو مثبت بدلون راولي. که تاسو هر څومره ځان فقیر او بدبخت او ته نورو کم احساسوئ، کوشش وکړئ که د چا سره رقابت هم لرئ، تر هغې کسانو زیاته مطالعه وکړئ. همدغه مطالعه او همدغه 3 اصول چې تاسو به یې زده کړئ، دغه به د تاسو سره مرسته وکړي، ولو که په فقیرترینه کورنۍ کې هم زیږېدلی وي او رالوی شوی وي، نو تا به د هغې فقیرې جامعې څخه راپورته کړي او د همدغه جامعې رهبر به دې جوړ کړي. نو هیله ده چې سر له نن نه، سر د همدغې ویډیو د لیدو څخه د ځان سره ځان ته په خپله یوه انګېزه ورکړئ او حرکت وکړئ، مطالعه شروع کړئ او واقعا خپل ژوند ته یو مثبت بدلون ورکړئ.
په ډېر کم وخت کې به د بریالیتوبونو احساس انشاءالله وکړئ. دوهمه موضوع چې کولی شي چې ستاسو په ژوند کې مثبت نقش ولوبوي هغه سیمینار دی. هر چېرته چې سیمینار و په هره بیه باندې چې و ورشئ په هغه کې ګډون وکړئ. که نشئ کولی چې مثلا په ژوندۍ توګه باندې په سیمینارونو کې ګډون وکړئ نو ورشئ سیډیګانې واخلئ د بازار څخه. که هغه هم نشئ کولی نو د انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړئ ځکه انټرنیټ کې بهترین سیمینارونه په وړیا شکل باندې شته دي خو څوک دي چې هغه ډاونلوډ کړي. هغه کس چې دا کار وکړلو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به په خپل ژوند کې ډېر مثبت تغییرات احساس کړي. دریم شی چې ستاسو افکارو ته په دوامداره شکل باندې رشد ورکولی شي هغه شاګردي ده. که ستا استعداد په هره سویه باندې وي په هره کچه باندې وي بیا هم په یو بخش کې ځان شاګرد کړه. همدغه درې پړاوونه دي چې مطالعه، سیمینار او شاګردي کولی شي چې په دوامداره یا په متوالي شکل زموږ او ستاسو افکارو ته رشد راکړي. نو که غواړئ چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولئ همدغه درې موضوعات تعقیب کړئ. زموږ سیمینار د دې دپاره نه دی چې تاسو یې ولولئ یا مثلا په دې موضوع کې په کتاب کې مطالعه وکړئ یا فقط واورئ بلکې دغه موضوعات مو چې واورېدل په ژوند کې تطبیق کړئ. که چیرته وي چې دغه موضوعات په ژوند کې تطبیق کړئ انشاءالله تاسو په خپله د خپل ژوند موفقیت تضمین کوئ او که نه یوازې خپل وخت به مو ضایع کړی وي. نو هیله ده چې دغه موضوعات درته د پام وړ ګرځېدلي وي. په دې هیله چې په راتلونکي کې هم کومې ګټورې ویډیوګانې چې د تاسو لپاره چمتو کوم تاسو یې ووینئ او تعقیب یې کړئ. تاسو کولی شئ زموږ ویډیوګانې په دې ادرس باندې د فیسبوک په صفحه باندې د ځوان فکر د سمون په نامه باندې په دې صفحه کې هم وګورئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د یادولو وړ ده چې په یوټیوب کې هم کولی شئ زموږ دغه ویډیوګانې وګورئ د فضل ربیع احمدي په نامه. الله مو مل.